بسم الله الرحمن الرحیم and السلام علیکم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه باندې به پټ یئ. نن شروع کوو یو بل ټاپک او د ټاپک نوم دی رول آف کیلشیم، یعنی د کیلشیم څه رول دی زموږ په جسم کې. تاسو اول نو پیژنئ چې د کیلشیم دی څه نه. کیلشیم مینرل دی او مینرل چې دی دا یو سالډ سبسټانس دی، یعنی داسې سبسټانس چې هغه سخت دی او د یو الیمنټ نه یا د ډیر شي الیمنټس نه جوړي، خو زمونږ په جسم کې یو خاص رول، یو خاص اهمیت، یو خپل کار ادا کوي، یعنی زمونږ په جسم کې ډیر اهم کار ادا کوي. نو دغه شانتې د کیلشیم چې دی دا هم یو مینرل دی. څه دی؟ یو مینرل دی. اوس دا کیلشیم زمونږ په جسم کې موسټ ابانډنټ مینرل ان د باډي، زمونږ په جسم کې دا د ټولو نه سیوا مینرل پاتې کیږي زمونږ په جسم کې. ټیک شوه؟ او خاص کر دا په بونز او په ټیت کې پاتې کیږي. تقریبا 99% دا زمونږ په اړوکو او په غاښونو کې پاتې کیږي. د دې نه علاوه د 1% چې کوم دی دا بیا زمونږ په وینه کې یا نور د باډي چې کوم فلویډ دی په هغې کې پاتې کیږي. نو اوس د دې کیلشیم کار څه دی زمونږ په جسم کې؟ نو دا خبره کوو. صحیح ده؟ فنکشن build and maintain strong bones. زمونږ د کوم اړوکي چې دی دا جوړول، بیلډ کول، and maintain strong او دا برقرار ساتل، مضبوط برقرار ساتل، دا کار دی د کیلشیم. زمونږ د اړوکي چې کوم دی دا چې مضبوط دي دا صرف د دې کیلشیم د وجې نه دی. که دا کیلشیم تیلر شي نو بیا بیماریانې لږې هغه به وروستی وایو. اوس بل کار دی د کیلشیم په مسل کانټریکشن کې. ګورئ دې خوا دا لاس دی داسې مثال دا ما چې داسې کړم دې ته ویلی کېږي کانټریکشن، دې ته ویلی کېږي ریلیکسیشن. اوس زمونږ دا کوم مسل یعنی پټې چې دي د دې په کانټریکشن کې یعنی په داسې کېدلو کې د دې کیلشیم څه دی؟ ډېر زیات اهم کردار دی. بل دی په بلډ کلاټینګ کې. کله چې زمونږه په جسم کې یا په څه ځای کې کټ ولګي یعنی کټ شي، زخم جوړ شي، نو د هغې نه که تاسو خیال کړئ د هغې نه وینه راوځي. لکه مثال دا یو رګ دی، دې څه شو؟ کټ شو زموږ په جسم کې. دې ځای کې بیا داسې بهر ته څه روځي؟ سره وینه څه شي؟ ډېر شي روځي. خو لږ وخت پس تاسو که بیا خیال کړئ دا وینه داسې دې ځای کې منجمد شوي، یعنې یو غوڼ غوندې جوړ کړی، چم غوندې، دې ته ویلی کېږي بلډ کلاټ. اوس دا ولې داسې دې ځای کې منجمد شوه؟ دا په کار خو دا و چې دا بهېدی، خو نه، زموږ په جسم کې چې دی نو کیلشیم دی، د کیلشیم د وجې نه دا څه شوه؟ دلته کې دا کلاټ شوه. نو که کیلشیم نه وي نو دا بیا وینه به نه ودرېده، بلډ کلاټینګ به نه کېده، نو وینه به یو شانتې بیا څه کېده؟ بهېده. نو دا پکې د کیلشیم یو ډېر اهم کردار دی. بل کیپ هارټ بیټ نارمل. زمونږ د زړه دا کوم دړکن چې دی دا نارمل ساتل هم د کیلشیم کار دی. د دې نه علاوه یو بل کار دی د دې کیلشیم او هغه دی ترانسمیشن آف نرو امپلس. ترانسمیشن آف نرو امپلس زمونږ په جسم کې د کرنټ په شکل کې د یو ځای نه بل ځای ته چې دی نو میسیج ځي، د جسم نه مغزو ته ځي، د مغزو نه چې دی جسم ته راځي، او دغې میسیج ته مونږ وایو نرف امپلس. څه ورته وایو؟ نرف امپلس. نو اوس دا نرف امپلس د یو ځای نه بل ځای ته چې ځي دې کې د ترانسمیشن ویلې کېږي لېږلو ته. دې په دې کې چې دی نو کیلشیم یو ډېر اهم کردار ادا کوي، یعنې د دې په لېږلو کې یو ډېر زیاته اهم کردار ادا کوي. اوس دا کیلشیم چې کوم دی دا سورسز د دې څه دي؟ یعنې دا به مونږ د کوم ځای نه اخلو؟ نو ګورئ د دې مین سورسز چې کوم دی هغه ډایري پراډکټس دي. ډایري پراډکټس هغه پراډکټس ته ویلی کېږي چې هغه د میلکس نه مونږ اخذ کولی شو، د میلک نه اخیستی شو. میلک ویلی کېږي پویو ته، یعنې د پویو نه مونږ کوم شیزونه اخلو؟ نو مونږ ترې پنیر اخیستی شو، جوړولی شو، دغه شانتې یوګرټ، ماسته شو، شوملې شوې، د پویو نه چې کوم شیزونه جوړېږي نو هغې ته ویلی کېږي ډایري پراډکټس. او په دې کې ښه په وافر مقدار کې کیلشیم څه دی؟ موجود دی. بل دا موجود دی په ګرین لیفي ویجټیبلز کې، یعنې هغه سبزیانې چې د پاڼو والا خو د شنو پاڼو والا، نو په دغې کې هم دا څه دی؟ موجود دی. لکه مثال په طور سپینچ، پالک شو، نو په دې کې هم کیلشیم څه دی؟ موجود دی. دا مونږ د دې نه اخیستی شو ځکه دا کیلشیم زمونږ د خوراک حصه ده، د بیلنس ډایټ د دې نه مونږ دا اخیستلی شو. اوس که چېرته زمونږ په جسم کې د کیلشیم کم شو، یعنې څه کمې راغی. څنګه کمې راغی؟ مثال مونږ داسې خوراکونه وخوړل چې په هغې کې کیلشیم نشته دی. خوراک خو مونږ خورو، خو که مثال داسې خوراک مونږ وخوړ چې په هغې کې کیلشیم نشته دی یا ډېر زیات کم دی، نو چې کم دی د هغې د وجې نه به زمونږ جسم کې هم د کیلشیم څه راځي؟ کمې به راځي. او چې زمونږ په جسم کې د کیلشیم کمې راغی نو مونږ ته به بیماریانې لګي. کومه بیماري به لګي؟
نو آسټیوپوروسس یو بیماري ده، دا به مونږ ته لګي. آسټیو ویلی کېږي بون ته، هډوکي ته، او پوروسس د پورس ته ویلی کېږي، سورو ته. یعنې په دې بیمارۍ کې هډوکي چې کوم دي دا سورې سورې شي، داسې ښکارېږي لکه د چاڼ چې یا غلبېل دغه شانتې ښکارېږي دا هډوکي. په دې کې دا بون بیا څه شي، سافټ شي، یعنې نرم شي. صحیح شوه؟ نو دا چې نرم شي دا بیا په اسانۍ سره ماتېدلی شي. او بله خبره د کیلشیم دا ده چې کله کیلشیم کم شي دې ته ویلی کېږي هایپوکیلسیمیا. هایپو وایي کم ته، کیلسیمیا کیلشیم ته ویلی کېږي. نو چې کم شي نور مو هم څه علامات یې زموږ په جسم کې به ظاهرېږي. لکه مثال په طور باندې میموري لاس، دا اکثر دا یاداشت چې کوم دي دا بیا کمزوري شي، یعنې یو خبره ورته نه یادېږي، زر زره ترې چې دی هېرېږي، هېرې سي یې واشي. نو دا هم د کیلشیم یو څه دی علامت دی. دغه شانتې مسل کریمس، زموږ د کوم پټې چې دي دې کې بیا کریمس یعنې دردونه جوړېږي. څه جوړېږي؟ دردونه. بریټل نیلز، زموږ د نوکونه چې کوم دي دا بیا څه کېږي، داسې ماتېږي، لکه مات شوي په دې ځای کې مات شوي یا په بل څه ځای کې، په مختلفو ځایونو کې دا نوکونه چې دي دا ماتېږي. د څه د وجې نه؟ چې کله کیلشیم کم شي. دغه شانتې بون فریکچر، یعنې هډوکي څه کېږي، ماتېږي ایزیلي، په اسانۍ سره، ځکه چې دغه پکې کم شوی دی کیلشیم. اوس دا کیلشیم چې کوم دی نو دا زموږ هډوکو ته رسول دا د یو ویټامین کار مونږ مخکې ویلی دی، هغه ته ویلی کېدو ویټامین ډي. نو که چا نه کتلی نو هغه ویډیو وګورئ. نو دا کیلشیم ډېر زیات لازمي دی. نو یو ایډلټ کس دپاره، د یو غټ بالغ سړي دپاره پکار ده چې 800 ملي ګرام کیلشیم چې کوم دی هره ورځ واخلي، د دې لپاره چې د دې بیماریانو او د دې علاماتو نه څه شي، دی بچ شي. نو دا زموږ د نهم ټاپک و. امید لرم چې څه نه څه به مې درته اسان کړی وي. نو که ویډیو مو خوښه شوې نو لایک یې کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ماله اجازت راکړئ. ټول راته ښاد، اباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.